د افغان حکومت تر سقوط وروسته دا لومړی ځل دی چې تاسې خپله چوپتیا ماتوئ. تاسې تر اوسه ولې خاموشه واست؟ د نظام د سقوط تاثیرات په ټول ولس باندې وو. ولس هم غمګین وو، موږ هم ډېر زیات غمګین وو او احساسات هم ډېر لوړ وو. ضرورت د دې وو چې یو څه وخت په د خپلو اشتباهاتو باندې هم فکر وکړو او دې ته آماده واوسېږو چې ولس ته بیرته څه ووایو. واقعا یو غټه غمیزه وه چې پر موږ ټولو راغله. تاسې اوس چیرې یاست او ولسمشر غني چیرې دی؟ زه خو اوس فعلا امریکا کې یم او ولسمشر تر اوسه پورې په اماراتو کې دی. زه یو میاشت مخکې دې خواته نه راغلم. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني ولې لا هم تر اوسه پورې خبرې نه کوي؟ په خپل فرصت سره به ولسمشر هم خپلې خبرې وکړي. فعلا دپاره زه ستاسو خدمت کې. د اګست په 15مه څه پیښ سول؟ دغه کیسه که تاسو افغانانو ته وکړئ. موږ په هغه ورځ باندې د دې آمادګي درلودله چې لاړ شو دوحې ته. زه خپله د دغه هیات برخه وم. رئیس صاحب جمهور ماته یو د نورو دوستانو چې راسره وو چې تلل به وظیفه راسپارلې وه چې باید د طالبانو سره مذاکره وکړو تر څو یو سلامت امیزه او داسې یو پروسه د انتقال دپاره واړو په کار واچوو چې په هغې کې د افغانستان او د افغانستان د ولس ګټې خوندي وي او عزت یې پر ځای وي. خو متاسفانه هر ساعت وضعیت تبدیلیدلو. داسې یو حالت راغللو چې تقریبا زمونږ نور اردو پولیس او د امنیتي ملي پوځونه هم نور د کنټرول ووته. امریکا